خوږو لیدونکو، نن درته د یو خور په اړه راپور لرم چې مسلم یار ورسره څه کړي. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ټولنیزو رسنیو فعاله پیغله ناهیده خپله قصه داسې کوي. 5 میاشتې وړاندې مې غوښتل چې مسلم یار صاحب سره وګورم، خو د ډیرو هڅو وروسته په دې بریالی شوم چې د فضل هادي مسلم یار د سکرتر نمبر پیدا کړم. د سکرتر سره د تماس وروسته یې بالاخره د لیدنې زمینه راته پیدا شوه. مسلم یار صاحب مې د پکتیا ولایت اړوند یو شمېر ستونزې شریکې کړې. ښاغلي مسلم یار ډاډ راکړ چې ستونزو ته مو پر وخت رسیدګي کوم او زیاته یې کړه چې زما کارونه ډیر دي. له دې وروسته د خپلو کارونو تعقیب زما د سکرتر سره کوه تر څو یې ماته رایاد کړي. خو د ستونزو په شریکولو کې پښیمانه ځکه کړم چې دا د 5 میاشتې تېرې شوې چې د مسلم یار صاحب سکرتر سره اړیکه نیسم، خو هغه رانه د ناروا اړیکو غوښتنه کوي او وایي تر هغې به دې کارونه د رئیس صاحب سره شریک نه کړم تر څو زما غوښتنې ونه مني. دا جنۍ زیاتوي زه د پکتیا د منګلو د دروند قوم پښتانه پیغله یم. مرګ منم خو په سپینه جامه تور داغ نه منم او هیڅکله به هم د ولس کارونه د ناروا اړیکو په واسطه ترسره نه کړم، بلکې د ولس په زور به یې ترسره کړم. درنو پښتنو مشرانو او ځوانانو، زه پښتنه یم، ستاسې خور او لور یم. هیڅکله به د پښتون نوم بد نه کړم او تاسې به د نورو قومونو په وړاندې خړ سترګې نه کړم. خو راځئ چې نن د نمک حرام پښتون څخه حق خپل د ناروا اړیکو په واسطه نه په زور وغواړو.